د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست له لوري له 106 داخلي بېځای شویو کورنیو سره د 21 قلمه بېلابېل ډوله غیر خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. دغو داخلي بېځای شویو یو شمېر کورنیو ته چمتو شوې مرسته د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ په لاسونو ورکړل شوه. د لغمان ولایت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو رئیس انجینر شاکر الله شاکر په وینا چې د IMC ادارې په مالي همکارۍ د الینګار ولسوالۍ د سنګره درې له 106 داخلي بېځای شویو کورنیو سره د بېلابېلو غیر خوراکي توکو مرسته ترسره کړه. نن چې تاسو د توضیح ګورئ 106 کورنۍ چې د سنګره درې څخه د امنۍ څخه داخلي بېځای شوي دوی سره چې مخکې نغدي کومک شوی و، نن دغه د کورنۍ تجهیزات چې ضرورت دی ورته د دې 106 کورنۍ سره مرسته وشوه چې دغه هر کیټ چې دی دا تقریبا $109 قیمت لري او چې د دوی سره کومک وشو. هغه ویل په دغو مرستو کې 21 قلمه مختلف د کور توکي دي چې د یوې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کولی شي. د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ادارې له مسؤلینو څخه د مننې ترڅنګ مرسته شویو کورنیو ته ډاډ ورکړ چې له دوی سره به په نورو بېلابېلو برخو کې هم مرستې ترسره کړي. هغه ویل دوی په هڅه وکړي چې داخلي بېځای شویو کورنیو ته بیرته خپلو سیمو ته د تګ اسانتیاوې برابرې او نویو هغو راتلونکو لپاره هر اړخیزې مرستې ترسره کړي. د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ادارې د مشر په وینا دوی هڅه کوي چې په دې ولایت ټولو راستنه شویو او داخلي بېځای شویو کورنیو سره لازمې مرستې ترسره کړي.